السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو که غواړئ د برق د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. دوستانو راځو د نن ورځې ټاپک او موضوع ته. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده دوستانو موږ څنګه کولی شو د خپل کور د برېښنایي وسایلو مصارف محاسبه کړو او یونټ یې معلوم کړو چې موږ څومره یونټه مصرف په ورځ او میاشت کې لرو. راځو دوستانو موضوع ته. مثلا موږ په کور کې لرو دوستانو اول موږ 4 دانې بلپونه لس واټه لرو. 4 ضرب لس کوو نو مساوي کېږي 40 واټه د 1 ساعت هغه واټ. دوستانو بیا موږ په شپه کې 8 ساعته دغه نه څخه د استفاده کوو نو 8 ضرب 40 واټه کوو مساوي کېږي 300 واټه هارس. دوستانو بیا موږ لرو پکې 3 عدد پکې دي 50 واټه دي. دغه 3 ضرب 50 مساوي کېږي 1.5 واټه د 1 ساعت. دوستانو بیا موږ په 12 ساعته دغه پکې لګو نو 12 ضرب 1.5 واټه مساوي کېږي 1300 واټه هارس. دوستانو موږ یو واټر پمپ لرو 1 ساعت لګو 1.5 واټه دی 1.5 کې یو ضرب هغه 1.5 واټه راځي دوستانو واټ هارس. دوستانو دغه سیم موږ څلورم تلویزیون لرو نو تلویزیون چې دی 50 واټه دی او یو ضرب 50 کوم هغه 50 واټه د 1 ساعت راځي. دوستانو بیا موږ شپږ ساعته دغه چالانو دغه څخه استفاده کوو نو شپږ ضرب 1.5 واټه کوو مساوي کېږي د 300 واټه سره هارس سره. دوستانو پنځم موږ یو فرج لرو چې یو عدد فرج دی 300 واټه دی په 1 ساعت کې د 300 واټه مصرف دی. دوستانو بیا موږ دغه 12 ساعته چلو نو 300 واټه ضرب 12 ساعته مساوي کېږي 3600 واټه هارس. دوستانو په دې طریقه باندې مونږ کولی شو چې د خپلو هغه لوډونو برېښنایي وسایلو هغه واټ معلوم کړو. څه وخت چې دوستانو مونږ د ټولو وسایلو واټ معلوم کړو د هغې نه وروسته مونږ دا ټول آخري چې کوم ټوټل واټونه د دې راغلي دا جمع کوو. کله چې دوستانو مونږ دا د دې مکمل ټوټل واټونه جمع کړل د هغې نه وروسته دوستانو کله چې ټوټلي مجموعه موږ ته په لاس راغله زموږ د یوې ورځې ټوټل واټ مجموعه ده دوستانو 6780. دوستانو دا د یوې ورځې زموږ مصرف دی. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده 0 واټه مساوي کېږي د یو یونټ سره. نو دوستانو کله چې موږ دغه 6700 واټه کیلو واټ ته اړوو نو دغه 6780 دا به تقسیموو په 0 واټه باندې. کله چې دوستانو موږ دغه په 0 واټه باندې تقسیم کړو مساوي کېږي د 6.78 واټو سره. دوستانو 6.78 واټه مساوي کېږي د 6.78 یونټو سره. دوستانو بیا چې کله دغه زموږ یونټه 6.78 رال نو موږ دغه ضربوو دوستانو په 13 ورځو کې ځکه یوه میاشت چې ده دوستانو چې تاسې بیا د میاشت حساب معلوموئ او یونټ معلوموئ چې څونه یونټ زموږ وړي نو دا به ضربوئ په 13 کې. کله چې دوستانو موږ دغه یونټ په 13 کې ضربوو نو زموږ یونټ راځي 203.1 یونټ زموږ ته په لاس راځي. لکه زموږ مصرف یونټ چې دی 203.1 راغلی. دوستانو بیا چې کله چې څومره مصرف په موږ باندې راغلی دوستانو بیا یونټ ته ګورو چې یونټ موږ ته په 100 روپۍ دی که په 10 روپۍ. مطلب دوستانو مثلا موږ یې په 10 کې ضربوو نو 203.1 ضرب لس کوو دوستانو نو مساوي کېږي 2011 هغه موږ باندې افغانۍ مصرف راغی. نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې خپل د کور دغه مصارف دغه ټوټل کړئ او دغه معلوم کړئ او دغه یونټ معلوم کړئ څو واټ معلوم کړئ. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ چې د خپل کور مکمل هغه مصرف چې دی هغه ځان ته معلوم کړئ او په دغه عملیه باندې تاسې کار وکړئ تر څو تاسې ته او موږ ته خیر ورسیږي. باقي به دوستانو په الله سپارم. الله تعالی مو خوشحاله کامیاب او سرلوړي لره. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.